عزتمندو یو ډیره ضروری مسله ده. کله چې موږ او تاسو جنازه کوو د جنازې نیت وتړو نو موږ او تاسو خپل ته وګورو چې آیا سپلې وکاګم او کده سپلو سره ودرېګم. نو په داسې وخت کې موږ لسه کول فکار دي. آیا چپړې وستل پکار دي کنه د چپړو سره ودرېدل پکار دي؟ عزتمندو مسله داسې ده که چیرته د جنازه کول کې کس د هغه سپلې پاک او صفاوي نو بیا د سپلو سره جنازه کول صحیح دي. او که چیرته یې سپلې ګندوي پیزار ګندوي نو بیا په دې سره د جنازې منځ کول ناجایز دي. مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمه اللہ लिखली जूतियाँ पहन कर या जूतियाँ निकाल कर इस पर पाँव रख कर नमाज जनाजा पढ़ने की सूरत में जूतियों का पाक होना जरूरी है. जूतियाँ पाक होगी तो नमाज होगी, नापाक होगी तो नमाज नहीं होगी. और कचरत पर जनाजगाह की गन फ्रूत पी खुद दस अपलई पाकी दी दस अपलई उइसरे और द पास पहागे बांधे उधरे दो او جنازه وکړه نو دا صحیح ده. ځکه دا خدا سه شوله کا پګندز مکه چې سړی تخته کې دي او د هغه د پاسه ودرېږي او که سپلې نوی استلی او د ګند پاسه د سپلو سره ودرېدو نو بیا جنازه منځ نه کیږي.